السلام علیکم سلامونه نن در سره یو ډیر ګډ نیوز شریکوم او زبردست یوټیوب یو اپډیټ راغلی دی کوم په ذریعه سره به اوس پاکستانیان هم د شارټ فنډ نه فایده وشتولی شي شارټ ویډیوګانې به اپلوډ کولی شي او دې نیوز شریکولو نه پهله یار اوس خو کم از کم که چا چینل نه وي سبسکرایب کړی لوړ شو او چینل ضرور سبسکرایب کړو او دې خبر اورېدل نه سره به اوس تاسو ډایرکټ به تاسو که چا چینل نه وي جوړ کړی نو هغه به اوس چینل جوړونه باندې ضرور مجبورېږي او ولې چې دا اپډیټ داسې اپډیټ دی چې ډېر اسانې طریقې سره اوس تاسو یوټیوب نه ارنینګ کولی شو وداوټ مونیټایزیشن ځکه چې یوټیوب ول اپډیټ تاسو ته پاتې دي چې 4000 غنټو واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر دا ضروري دي ارنینګ لپاره خو دا اپډیټ چې کوم اوس راغلو په پاکستان په دې کې شامل شو نورو ملکونو سره مخکې دې کې پاکستان نو شامل اوس پاکستان په دې اپډیټ کې شامل کو چې پاکستانیانو اوس شارټ ویډیوز اپلوډ کوونه سره یوټیوب نه ارنینګ کولی شي ډېر اسانه طریقې سره نو اوس په تاسو ضرور مجبورېږو یوټیوب چینل جوړونه باندې او دا ګډ نیوز ما دپاره هم دی ځکه ما خو چینل جوړ دی او زه ویډیوګانې اپلوډ کوم شارټ ویډیو ما نه دی اپلوډ کړی تاسو به کتلی مي نو اوس به زه انشاءالله شارټ ویډیوز هم اپلوډ کوم یوټیوب باندې او یوټیوب نه به ارنینګ ما ولا انشاءالله سټارټ کېږي بیا ویوز راتلل او دی ولا شرطونه څه دي د تاسو سره مکمل طریقې په دې ویډیو کې تاسو شاملوم چې شرط دا دی چې څرنګه لکه څرنګه تاسو فیسبوک سټوري اپلوډ کو شارټ ویډیو سټوري کې اپلوډ کیږي فیسبوک ولا همداسې طریقې سره یوټیوب کې آپشن دی تاسو اپلوډ کوئ شو خو دې لپاره شرط دا دی چې تاسو به هغه ویډیو اپلوډ کوئ چې کومه تاسو خپله کریټ کړي خپل کریشن وي نه کې چې تاسو لکه څرنګه فیسبوک کې یو ټیک ټاک نه ویډیو راغله یو ځنه بل ځنه سیک ویډیو دغه به نه چلیږي دې لپاره به صرف او صرف خپل کریشن چلیږي چې خپله تاسو ویډیو جوړه کړې وي او هغه م اپلوډ کړو نو تاسو ته به بیا ارنینګ میلویږي او ورسره د یو بل شرط دا دی چې په دې باندې به واټر مارک نه وي لکه څرنګه تاسو ویډیو جوړو که هغه باندې واټر مارک راسي ایډیټ کو نو هغه سافټویر والا یا اپ والا هغه واټر مارک هم یوټیوب نه مني کوم اپ هم وي کیمرې والا وي ځینې کیمرو والا اپ ډاونلوډ کړي نو هغه باندې واټر مارک راسي همدغسې کین ماسټر والا تاسو ته ما ویډیو اپلوډ کړی دی څرنګه نو واټر مارک کین ماسټر تاسو ډاونلوډولی شو نو هغه ویډیو بیا ضرور وګورو که تاسو غواړو چې کین ماسټر کې مو ویډیو ایډیټ کړو نو دې اپډیټ سره اوس په پاکستانیان یوټیوب نه ارنینګ حاصلولی شي کم از کم $100 $100 او زیات نه زیات $10,000 تاسو یوټیوب نه اخیستی شو ډېر زبردست اپډیټ دی او ډېر خوشحالي والا خبر دی ټولو پاکستانیانو لپاره او که چینل چا مونیټایز وي که نه وي تاسو دې نه ارنینګ کولی شو خو مونیټایزیشن والا شرط دا وي چې یار تاسو به ایډسنس اکاونټ وي نو اوس په تاسو دا سوال کوئ چې یار مو والا ایډسنس اکاونټ نشته نو موږ ته به څرنګه پیسې میلوي نو دې دپاره به چې کله هم تاسو والا $100 یا دې نه زیات جوړ شي یوټیوب سره تاسو والا ویوز په وجه باندې نو یوټیوب به تاته ایمیل درکړي چې یار ته والا پیسې مو سره جمع شوي دي او ته خپلې پیسې کلیم کړه صحیح ده چې کله تاسو کلیم باندې کلیک کړو نو تاسو ته به بیا د ایډسنس اکاونټ جوړولو اپشن هم تاسو ته رسي نو تاسو به هغه ځای کې ایډسنس اکاونټ جوړ کړو او بس ایډسنس اکاونټ نه جوړولو نه بعد به ډایرکټ تاسو خپلې پیسې اخیستلی شو خپل بینک اکاونټ وغیره صورت تفصیل د هغه به تاسو ایډسنس اکاونټ کې شاملو نو بس تاسو والا پیسې به بیا هغه مطابق بیا بینک باندې رسي تاسو خپل اکاونټ نه بیا اخیستی شو او دا شرط د شارټ ویډیوګانو کې دا شرط نشته چې یار تاسو چینل مونیټایز دی که نه دی او صرف ویوز پکار دي چې ویوز تاسو والا ویډیوګانو باندې رسي نو تاسو به ښه په مزې سره یوټیوب نه ارنینګ کولی شو او ډېر زبردست اپډیټ دی یقینا تاسو به ډېر خوشحال شوي او اوس که چا هم چینل یې جوړ کړی کم از کم دې اپډیټ راتلو لپاره خو تاسو ته پکار دی چې اوس تاسو چینل جوړ کړو یوټیوب کې او که چا جوړ کړي وي ما غوندې نو هغو ته هم اوس زه به اوس اپلوډ کوم هغو ته هم دا درخواست کوم چې تاسو هم اوس شارټ ویډیوګانې یوټیوب کې اپلوډ کوو او دې نه ارنینګ کوو لانګ ویډیوګانو سره سره شارټ هم اپلوډ کوو نو تاسو به ضرور ارنینګ کوو او که غواړو چې یار د شارټ ویډیوګانو لپاره مو یو بیله چینل جوړ کړو صرف بس شارټ ویډیوګانې اپلوډ کوو نو داسې هم کولی شو نو زه خو خیر نه غواړم چې زه بل چینل جوړ کړم زه به خپل لاندې چینل باندې شارټ ویډیوګانې اپلوډ کوم انشاءالله تاسو به ګورو بیا او انشاءالله یوټیوب نه به ارنینګ سټارټ کېږي مو والا او زبردست اپډیټ دی
د ویډیو ډېره شیر کوم، مخکې نورو یارانو دوستانو سره ټول دی اپډیټ نه اپډیټ ورته ورسیږي، انفارمیشن ورته ورسیږي د ویډیو په ذریعه سره. او چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو چینل ته ضرور لوټ شو چې سبسکرایب کو. او که تاسو چینل جوړ کو نو ضرور ماته لینک راستو، انشاءالله اول سبسکرایبر به د تاسو والا زه جوړېږم. او که تاسو نوي سبسکرایب کړی نو ضرور سبسکرایب کو چینل. تھینکس فار واچینګ and goodbye and Allah Paman.